وای مولوي صاحب محترمه که چیرې د یو چا پر یو چا پیسې باندې هغه سړی مسکین دی د پور نسي وراده کولی ایا هغه په زکات کې ورپرېښولی سي که نسي پرېښولی ګورئ پور څوک په زکات کې نسي پرېښولی د زکات لپاره شرط دا دی چې یا د پیسې جمع کولو په وخت کې به ستا نیت د زکات وي یا به د ورکولو په وخت کې ستا نیت د زکات هغه کومې پیسې چې د ستا څخه وړې دي هغه وخت کې ستا په هغه کې د زکات نیت نه ته به دای طریقه کوې و ده ته به د زکات پیسې ورکوې چې د زکات واسې ساسې قبول کړي دا به نه ورته چې زما پور به برته راکوې خو د دروازې و خواته به ورته ودرېږې چې د ستاسې زکات قبول کړي د خپل قرض د خپل پور برته ته د ده څه په زور ماخستی ولې ستا حق دی ته یې وصولولی سې چې ده څنګه د څه قبض کوي چې بس دا دې وانخسې نو ستا و ده ته لا دا لا مه وایه چې دا د زکات ورته ونسه دا پیسې واخله چې ده واخسې قبض یې کې تملیک یې رالی برته یې په زوره زما خوا ته راکړه دا پیسې یې وایه ده چې درکړې دا زما پور سو قرار په جو کې وایه یو خو دا طریقه ده دویمه طریقه دا ده چې دا ستا پوروړی د چا څه پیسې په پور کې واخلي د بل چا څه پور کې واخلي تا ته چې خپل پور در ادا کړي ته به برته ده ته په زکات کې هغه پیسې ورکړي په خبره مې سر خلاص خو داسې نه ادا کېږي زکات چې ته بس هغه پور تا ته په زکات کې در ماپ دا رقم نه کېږي زکات به دوباره مثلا ته به د ورکولو په وخت کې نیت د زکات لري یا د جلا کولو په وخت کې